دې نه د پرون مسله بیان شو 107 صفینا وفي العسل او په غبین او شهدو کې العشر عشر ده اذا او خذا کل چراغ استل شوی ودا من ارض العشر دزمک عشرینا قلا کلغوی او کثر او کډیر کلغ غبین حاصل شو کډیر حاصل شو خو پدې کې لسمه ایسا دا عشر ده زکات ده او اصل کی مسلک دا ده پدې باندې علماء کرام فتوا دا وقال ابو یوسف ویل دی امام ابو یوسف رحم الله لا شی فيه نشت شی پدې غبین کې حتا یبلغ تر دې چورسی 10 ازقاق پینزو ستا زق ویل کی یغه په خوابه ګډو د سرمنه هغه مشکونه غونتی وو لسو ګډو لچورسی لسو منونو تورسی ګنو لوي وقال محمد ویل امام محمد رحم الله 5 افراق پینزو افراق تد افراق سیمانه او تاسو مخ کی ما ویلی اوړه اون تیرې سالا د اوزان شرعیه لکه موږ تاسو پاو سیر او کیلو پیجنو خدا خو شریعه اوزان نه دي یو زموږ د قران او سنت په جبه کې اوزان دي هغه باره کې مختصر رساله خبره یې سره د خپل دین خبر شي مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلي اوزان شرعیه یو سو صفحه رساله پاغي کی شرعی چې افراق سلوي ازقاق سلوي والفرق او فرق سلوي وای 36 رتل دا شپږ دیر سیرونه دي خو رتل سیر لنوي نام شرعن یو پیمانه او زمون سیرونو سره راغي حساب په دغه رساله کې لیکل ولې ساو نشته د فل خارجي پاغراوت خارج شي کی چروزي من ارض الخراج د زمکه د خراج نه عشر زمکه خراجي دي ته وای چې د کافر زمکه او پاغي باندې شریعت کې ټیکس لګي دا ټیکس په کافرو باندې په مسلمان به ټیکس نه لګي دا څومره ځایونو کې جوړه ټیکسونه دي ذله ټیکس وی او تحصیل ټیکس وی نو دا اصل کې د مسلمانانو سره د کافرو معاملې کوي نو باز زمکه داسي وی چې غیبانه ټیکس وی نو څنګه چې هغه روان نه پای کې به وشل نه دا د شریعت حکم دی چې په یو زمکه ټیکس هم نه پاغي وشر ور سره نه جمع کوي چې مالک لمس شي پاتې شي نو درته وای نشته د پاغه خارج کې د زمکه د خراج د ټیکس نه وشر نو شو بلکې اج څنګه ټیکس وی لکه خیبر چې فتح شو نبی عليه الصلاه والسلام ورته وای ویره تاسو زمیداری پر کارونه خپويږي خو هم نه دا چې د دې زمکه د خدمت د پاره تاسو پرېږم او چې کومه میوه حاصلېږي نیمه موږ لرا کوي نیمه تاسو شو نو ای د باغات او خدمت کولو او نیمه میوه به د مسلمانانو او نیمه به د خیبر دی یهودو خیبر چې کله فتح کو او دای په دغه خیبر کې پریشو بیا عمر رضی الله تعالی عنہ دغه نشړل لکه د نبی رسول الله د ځنکدن وصیت سو ځنکدن کې د الله حبیب ویلو اخرج اليهود من جزيره العرب یو روایت کې راغلی اخرج المشرکین من جزيره العرب مشرکان او يهود د جزيره العرب نو شړل دا د ځنکدن وصیت د نبی رسول الله دا په سازش باندې او په دوکي باندې حرمین شریفینو تراله او هغه مليانو غټه یې غلطي وکړه چې هغه د خپل ظاهري حکومت د خوشاله لپاره فتوا ورکړه چې ردا د مدد او نصرت لپاره راغلي نو عمر رضی الله عنه چې کله خلیفہ شو ناغه ورته الله اوسګار کو او حجاز مقدس نے ټول لري وشړل تس نسک